په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې لوی بدلون. افغانستان د برېښنا په برخه کې د یو لوی بدلون په درشل کې دی. هغه بدلون چې نه یوازې د برېښنا کورنۍ اړتیاوې پوره کولی شي بلکې د هیواد اقتصادي زیربناوې به هم بدلې کړي. د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ خصوصي شرکت ترمنځ د 10 میلیارده افغانیو په ارزښت د یوه نوي تفاهم لیک لاسلیک د انرژي په برخه کې د هیواد د ځان بسیاینې او صنعتي ودې لپاره د نوي فصل پیل زیری ورکوي. که غواړئ د وروستیو پرمختګونو زیربنایي پروژو او د افغانستان د دقیقو خبرونو څخه خبر شئ، همدا اوس د عروج څېړنیزې خپرندوی ادارې چینل سبسکرایب کړئ. د 1404 کال د زمري په 11 د شنبې په ورځ په کابل کې په یو لړ رسمي مراسمو کې د اوبو او انرژي وزارت له خصوصي شرکت عزیزي ګروپ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې په هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره به د 10 میلیارده افغانیو په ارزښت پراخه پانګونه وسي. د دې تفاهم لیک له مخې عزیزي ګروپ ژمنه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به په افغانستان کې له بېلابېلو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت رامنځته کړي. دا لویه پروژه به تر 2032 کال پورې بشپړه سي او نږدې 1 میلیارد افغاني ډالر ارزښت لري. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور په دې مراسمو کې اعلان وکړ چې د دې تړون لاسلیک په افغانستان کې په نوي چاپیریال د پانګوالو باور ښیي. دغه په وینا د اسلامي امارت له لوري د امنیت او عدالت ټینګښت د داسې پانګونې لپاره اړینه زمینه برابره کړې ده. نوموړي د انرژي په برخه کې د مخکښ والي او د هیواد پراختیا ته د ژمنتیا له امله له عزیزي ګروپ څخه مننه وکړه. په ورته وخت کې د عزیز انرژي شرکت رئیس میرویس عزیزي دا ورځ د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وبلله. هغه ویل چې اوس د یو باثباته او خوندي چاپیریال په رامنځته کېدو سره د دې وخت را رسېدلی چې لویې انرژي او صنعتي پروژې عملي سي. هغه زیاته کړه چې کلونه جګړې د انرژي په برخه کې د پانګونې مخه نیولې وه، خو اوس د اقتصادي ودې وخت را رسېدلی دی. عزیزي ګروپ د خپل جامع پلان په چوکاټ کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د بېلابېلو انرژي سرچینو له ډېرو سکرو، طبیعي ګاز، اوبو، باد او لمریزې برېښنا څخه د برېښنا تولید لپاره د برېښنا کوټونو د جوړولو هوډ لري. په دې پروګرام کې لاندې پروژې شاملې دي: په بلخ، بغلان، بامیان او هرات کې د ډبرو سکرو برېښنا کوټونه، په شبرغان، هرات او شمالي اوزو کې د ګازو برېښنا کوټونه، په باغدره او سروبي دو کې د اوبو برېښنا کوټونه، په هرات او فراه کې د بادي انرژي پروژې، په لرې پرتو سیمو کې له لمریزې انرژي استفاده. د برېښنا له تولید سربیره عزیزي ګروپ د ډبرو سکرو د استخراج، د شبرغان د ګازو ساحو پراختیا او د ترکمنستان د ګازو پایپ لاینونو سره د افغانستان نښلولو لپاره هم پلانونه لري. د دې پروژو تولید شوې برېښنا به د هیواد په کچه د صنعتي سیمو، فابریکو او کوچنیو او متوسطو سوداګریزو چارو د فعالولو لپاره وکارول شي. د عزیزي ګروپ مسؤلین ټینګار کوي چې دا پروژه یو انحصاري پلان نه بلکې د افغانستان د انرژي د ملي ستراتیژي یو برخه ده. د دې پروګرام موخه د ټولنې د ټولو قشرونو لپاره له ګڼ نفوسه ښارونو څخه نیولې تر لرې پرتو کلو پورې د برېښنا برابرول دي. دا شرکت ژمن دی چې د کورنیو سرچینو او تجدید وړ انرژیو څخه په ګټې اخیستنې سره د چاپیریال ساتنې او پایدارې پراختیا ته په لومړیتوب ورکولو سره افغانستان د انرژي په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. د چارواکو په باور برېښنا او انرژي ځانګړی امتیاز نه بلکې د افغانستان د ټولو وګړو بنسټیز حق دی.